واده دغه الکو د جنې او د سړی او د خځې په منځ کې د شرعي رشتې او د شرعي نسب یو اسانه او یو بهترین ذریعہ ده او بیا د دوه جهان مبارک سردار بخپل فرمایي یو حکمت د واده ذکر کوي ان نکاح سنتی و نکاح زما یو طریقه ده حدیث کې دا څه لفظ راغلی دی ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی وچ زما د طریقې نه سوکم اعراض کینو دا زما پلار نه دی روا نکاح د خامخو کی یو سړی کلګیا شي په ټول عمر کې یو کافر مسلمان کې هغه په سونه فخر کوي خلق مو یلک دا سوک تیرا د پلاس باندې دوه کسو ایمان راوړي او چې واده الکو جنیو کې نو سونه مسلمانان پیدا شي شپږ واته لس دولس دا خود دې دواړو نه پیدا شو او بیا د زامنو نه څومره پیدا کیږي او د لونو نه څومره پیدا کیږي او بیا د انوسان وسونه څونه پیدا کیږي نو چې خبره قیامت ته رسیږي نو په زرګونو مسلمانان به پیدا دا د چا دا د الکو د جنې د واده د برکت نه نو هغه په زرګونو انسانان چې کلمه وای منځونه کوي روزي نيسي حجونه کوي ذکرونه کوي د دې مور پلاری په ثواب کې سره اوس وایي چې واده یو ښه طریقه شو کنه شو دا بهترینه طریقه ده رو دا واده خو به ټول منو واده کې ډېرې فایدې دي نسل انسانی زیات شو مسلمانان زیات شو خدا د ګنا نه بچ شو الګ د ګنا نه بچ شو یو کور آباد شو د یو دوه خاندانونو په منځ کې تعلق او رشتہ قائم شو سړی سبا خدا بوډا شي یو خدمتگار بچی پیدا شو ډیر زیاتې فائدې دي په واده کې لیکن بنیادی خبره ده چې الګ بچا سره واده کوي او جنې بچا لور کوي دې باندې سوچ پکار دی دا ډیره اهمه خبره ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابی دی مشهور صحابی حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ هغه ته نبی علیہ السلام طریقه خوله او هغه طریقه د تاسو ته ابو هريره سے فرمائی کہ تنکح المرأة لأربع و ابو هريره خلق چې خزه کوي نو سلور مقصد پړ کی سلور مقصدونو لخزه کوي لمالها بعض خلق مالدار کورنه پسې ګرځي چې یو مالدار جنې می په نکاح کې راشي نو د سلرګي مرګي او کټونه به مور سره راشي او د پلار جیداد به مور پسې راشي ولی جمالها بعض خلق ډول پسې ګرځي چې داسې جنې کم چې هغه ډولې وي خولي وي یاره کمالی و خو ډیره خدا کمالی نی خو چې خشته جنې ولی حسبها او بعض خلق حسب او نسب پسې ګرځي چې داسې جنې کم چې یو ښه خاندان سره تعلق زه خیر د کمال نشته کوي خاکني پروا نشته کډول نشته پروا نشته او چې سبا څوک تاسو کی تا کم ځای واده کړی دی نو د بوچت غړای سره د پلان کې خان لور میکړي پلان کې نسب کې مې کړی ولی دینها او بعض خلق دین پسې ګرځي که خولي وي مالدار وي نسب نمخي او دیندار ای ډیره خبره ده خو کدا نور قصې پکې نه او صرف دین پکې او دیندار پکې وي نو بیا بسکه نبی علیہ السلام ابو هريره سے فرمای فظفر بذات الدین تربت یداک اے ابو هريره ورکته خزکه دا نور خبر رستو کو دین مخکې کا دیندار خزه په نکاح والا دا د سړی د پاره یو ادب حضور پاک ممتاو خاو چې جنې کې دیندار جنې په نکاح اوس ورونو راشو پدې بسوچو چې پیغمبر علی السلام د دینداري صفات جنې ذکر ولې کړي چې دیندار په نکاح والا دې کې څه چل پدې بسوچو بی دینه کې څه نقصان دی او دیندار کې څه فائدہ ده نو زمارونو دیندار کې ډېر زیات فائدې دي دیندار خزا دا په دنیا کې د سړي لپاره جنت ته جنت او بی دینه خزا دا د سړي لپاره په دنیا کې دوزخ ده خزا
بچی با پاک پیدا کیگی دیندار با پیدا کیگی او دا خاون سر بخکل خشته مزیدار جن تیرے دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ دا اب دا شپی گردے دا او دا اخبر رعیت دا حالات بے معلومون نیوزل پلار تیرے دا یو کور کے دا دو خضو پمینس کی جگڑا والا یو مشرق دا و یو کشر دا یو مور دا و یو لور دا امور دی لور تاوی بچے پا دی پیو کیو بوا چاو کہ دا پی پی دیر شی الور و تاوی موری امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ اعلان کرے دے چی پیو کی وہ بنا چوے او کچام پاوبو کے پیو کیو بوا چولے نو اغلب سخت سزا ورکو دا تگی دا دوکا دا نبی علیہ السلام فرمائی من غشنا فلیس مننا ویچی چا مسلمان سر تگی و دوکا اقرا ویدا زمان پلارا ندی روان دوکا بنکے پیو کی باو بنا چے الور وطوی امور وطوی نواچا و پکیو لکا اس خلق پا پیو کیو باچے که پکی ناچے تاسو دا کلی دا خونیم خبر زمان طرف تا خو پا پیو که نا پاو بو که پیچے یو پا پیو کیو بی دا آغا خو بچے تا پیو دلے کے یو پیالے دو پیالے با پکی ورولے اور یو پا بو کی پیوی بالٹی دا بو نکیو پکی میخاو لشی حالا کوئی ما پکی اوبا نرے چولے قسم خوریوی قسم دکا میں پکی اوبا چولی میں خواش پیدی دیار لسیدہ ہوتا میں پکی میں اوبا نرے چولے وی سیب ٹک پی اوبی پکی نرے چولے دے پا اوبو دا پاسا میں خلشلے دا دا دوکے دا کے چل یو بڑے خضا مونگ بدے پیغشتلو سملا دا نماوات اوزلوی میں ترورے میں پیدے دیر زیادی اوبدی میں اوبدی پکی زیادی کری دی ما دی ولی مولی سے اوبا پلیتی دی سب نو میں زخو پیو دست لکھوں چی تماتا وی چی پلیتی دی اوکا پاکی دی زخو دست لنالم چی پلیتی شوی پاکی شوی زویم چی نا اوبا پاکی دی خوبا بی قیمت دی ما کر اخپلی اوبا دیری نو بی قیمت شیر دا قیمت پا پیسو نو اوبا پلیتی ندی پاکی دی خود پیسو شیر ندی بے پیسو دی او چی پایو کی دی وان چولے نو سی پا پیسو خرسے ناکتگی دا دا گناہ دا نو جنہ و توی امیر المومنین اعلان کرنے چپایو کہ وہ بنا چھے امورے و تسوئی ای بچے وی امیر المومنین دلتا کم دے خمونگنا نخبری اور واچاو پکی لگی ہوگی اما شما و تسوئی جنہ الور بی 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 کامیر المومنین دلتا نشتا داغا خدای خوشتا کانا داغا خدای رانا خبری گی اغا موین حضرت عمر دا خبری وورے دے چکور تلال نو بی بی تیوی وی تلال شا او پا فلان کے محلہ کے فلان کی کور کی یو جینے دا غو گورا چی چاہتا وعدہ دا کویدن دا کنن بی بی لانا چی معلومات واغشتل اگا جینے چالا ورکڑی نوا وی سیب سپے کے وی دیزوی لے پا نکاح لم بی بی وطوی دا خوشبون کیان دی گڑو چیلو والا دی او تخو امیر المومنین دا حضور پاک خلیفہ او بادشاہ نو دا یو شپون کی سڑی او یو شپون کے جنیخ بلزویل پا نکاح لے وی نور خبر رستو کا جنیح ورکڑی دا کنوی نا وی شپون کے دا خو ایمان پاکشتا دیندار دا زما خپل پیغمبر محبوب فرمائی چی دیندار جنہ کے پا نکاح آخلے نو دا دیندار جنہ پا نکاح آخلم نرونو اقا جنہ خپل زویتا پا نکاح کلا گورا بادشاہ دا مسلمانانو دے بادشاہ خود بادشاہ لرکن دا نواب لرکی وینا جنہ دیندار دا که غریب دا خود دیندار دا ام دقا جنہ پا نکاح آخلم نزویل اماغ جنہ پا نکاح آغشتا زمارونو اس برکت تے گورا دا اغی علق او جنہ پاولاد کے خدے پاک عمر ابن عبدالعزیز غند شخصیت پیدا کر عمر ابن عبدالعزیز اغا عادل بادشاہ تیر شوے دے کہ ترسو دا اغو حکومتو نو پا صحرا کے او پا زنگل کے بشر مخوز مری پا چیلے املنا کولا دمرا دا عدل او دا انصاف حکومت دے کرنے دے فیدہ شوا دا دیندار جنہ او چی جنہ بی دینہ
من نه کوي روجې نه نیسي او په قرآن شریف په تلاوت نه کوي او په نه پوهېږي او د خاوند په ادب نه پوهېږي چې د خاوند څه حق دی او د سخر خواخې په حقوقو باندې نه پوهېږي رښتیا ووایه دا په دنیا کې دوزخ دی او که نه خاوند دې ستړی ستومانه غریب راشي د ګوډ نه او د چارې نه او د مزدورۍ نه غریب ستړی ستومانه راشي که ښځه دینداره دا به وله زر و براز غلی چې ښځه دینداره زر به وله یو پیاله چای پخوي چې خاوند مې ستړی راغی ورېږه چای وله پخه کړم چې وجود یې دمه شي چې مانه الله خوشحاله شي په لاسونو خپو به وله چاپیو کې زور به وله وکړي چې مانه پې خدای پاک خوشحاله شي خاوند سره د مینې خبره به وکړي ببوزې به ورته وایي پکې به ورته برابر کړي ولې خدای نه یېرېږي او دینداره ده خدای به خوشحاله شي او چې خاوند بېدینه او دې کور ته راننوځي او کټ کې کینی او ښځه خاوند دینداره دی او ښځه بېدینه ده او ورته وایي اوبه راوړه که نه شابه یا پیاله چای پخه کا زمړه وایي څه توره دې کړې ده چې لا راته اوس په کټ کې پرېوتې وایي ورته که نه د خدای نه نه یېرېږي زور او چاپی خو رستو خبره ده که ورته وایي راشه په دې خپور علي او دوه لاسه کېږده خوږېږي وایي زما دا به څوک دمه کوي تاله زور وکړم که ماله به کې ټوله ورځ جګړې دي جګړې خاوند ستړی ستومانه راشي او دا مرداره ورته څه وایي وایي ته بار چکرې لګې راشه هغه ماشوم دی دا ګاونډي زوی والد جنګ وله را تېرېږي د سخر قدر نه کوي د خواښې خیال نه ساتي په کور کې د اندروریانو خیال نه ساتي او د خاوند قدر او عزت نه کوي که خاوند یې په دې وځي نو ښځه یې په دا بل طرف وځي دا بېدینه ښځه ده زما وروڼو موږ د ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان موږ له پکار چې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک په نقش قدم لاړ شو او د پیغمبر علیه السلام په طریقه خپل ژوند تېر بېدینه ښځه ده او نافرماني کوي سپېړه ورکولی شي خدای شته که ډبه م وله ورکړي ډېرې ښځې م لیدلې چې خاوند پې معمولي یو چغه وباسي دا پې پنځه راوباسي که خاوند ورته پوټې غوسه کوي هغې دومره اوږده ژبه وي چې هغه په شرمونه په دا ټوله محله کې وشرموي او که خاوند کوتک ته ګوتې کړي نو چې دا په ځان پېږي خاوند نو پلار کره تلي ولې دین پکې نشته د خاوند حق نه پیژني سوچ پکې نشته فکر نشته چې دا زما خاوند دی الرجال قوامون علی النساء قرآن شریف کې الله فرمایي وی سړي د خدای په ښځو مرتبه ورکړې ده نو سړی به ښځې ته ویناب کوي او غصه به م ورته کوي او کله داسې معمولي غوندې ډب به م وله ورکوي معمولي غوندې ګورې سخت ډب به نه ورکوي دینداره ښځه ده که د کوتک ډبه م ورکو نو پلار او مور ته به غږ هم نه کوي چې د دې خاوند والې وی زه خو نن روان یو سبا به جوړ یو که داسې چل کېږي او چې خاوند ډب ورکړي چورلټ زیاتې به د خاوند دي او دا به بیا هم کوشش کړي چې د خاوند رضا کم او دا خاوند رانه خفه نه شي داسې ده که نه ده ژوند ښایسته دی ښکلی دی نور په شریعت کې ګورې چې ښځې سړي دپاره د ښځې سخت والم نشته ښه په دې مسلو هم ځان خبر کړي بعضې خلک او کوتک یې لاس کې نیولي او درز او دروز ښځه هر وخت خری ته جوړه کړي او دربی یې نه ګورې یاد سات شریعت کې د ډول په ځای د ښځې وال منع دي د ډول په ځای بلکل ګناه ده نه به وی د ډول ځای څه شی دی مخ په مخ ښځې له سپېړه ورکول ګناه ده خدای پې خفه کېږي څاروی به هم په مخ نه وی غویله او میخل او سندال او ګډې چیلیله هغې له هم په مخ سپي له هم په مخ غزار نه شي ورکولی دا د ډول ځای دی څنګه چې ستا ډول خوښ دی د حیواناتو حسن او ډول خوښ دی نو ښځې له په مخ سپېړه ورکول په تندي سپېړه ورکول دا جرم دی دا ګناه ده دی د ډول ځای دی دا به وله نه خراب دی په غوږ به هم نه وي ته وایې ولې دا د ډول ځای دی دا
دا خزه ډولې ساتي والے پکې وې ځان نکړي په سر به نه سر خزه ډولې ساتي ومنس کوي ها نکړي دې په پورې کوي کالی پکې چي پماره او پسینه به نه وې ځکه دا د ډول زید امیل پکې چي ګولیبان پکې چي پدې لاسونو ګوتو به نه وې ولی ځکه دا د ډول زین ته نه ګور نکړي دې په پورې کوي او ګوتې پکې چي او دلته بنگړي چي او دارنګي پدې خپو به نه وې لیکن اکثر خزه پازې بچي نو ماته اوذل یو طالب چټولې ګي په کم ځای وو دغه چې په مخ بنوي او په سرم او په سینو په مره او په لاسونو په خپو موا په کم ځای وو ما لکه وال پکې نشته پکې تاو او کوي ضربا غیر متبرح مسله د دین دا وهيبه خو معمولی غند ربته وبس په املا ولا یو ډب ورکا وړل پټې نه ډب اسه دباو کې ساز کو تک بنه چله کو تک بوال نه کې معمولی غند او دا یاد سات خزي بوالو سميګم نه ګور درته یو د دین خبره د نبی علیہ السلام مبارک په خپل جون کې هغه سره نه بیبيان پاتې شوی بلکې ټول یو لس بیبيان سو فات شوی سو جمع دی یو لس بیبيان پاتې شوی د حضور پاک د بیبيانو په شان اخلاق په دنیا کې د چا نشته قسم دې د ټول دنیا د سړو او د خزو اخلاق یو طرف تکا او د پیغمبر علیہ السلام مبارک د یوی بیبي اخلاق بل خاکا دا ټول ودان رسیږي لیکن په شمائل د ترمذی کې د حضور پاک په صفاتو کې دا راغلي دي چې ما ضربا خادما ولا امراه قط نیچه ته غلام رہی والد او نیچه ته بیبي والد دا به نه دی ورته دا پسې د اخلاق خشتو دا د سړی په خوې باندې ستا خوې کخي نو خزه تم خوې خایا دینداری وتاو خایا کنه دا خدای نه و یاره دا خوې فوالو ټکول نشي سم وال ټکول خو ځان له تاوان ورګه چنن دیوالا نو سبا د کار ګوري خزه خو قمقل شي دی نبی علیہ السلام فرمای ناقصات العقل والدین دی دا عقل ناقص دی او دین ناقص دی نن دی وډا مولا نو سبا د لدونه کار کتلی چې د حد نه وته خلک وای وی سبب پدې چینو غړو کې اړو برکت نشتا مې ته خبره برکت پکې شته خو خزه د ډبول د غې د ټول لختی کې اړو برکت لا خبره کور کې دی بے برکت شي ساتل دي دا چینی چې خلاصيږي دا پچایو نه خلاصيږي ځان خبر کې دا چې خزه ډبولې غې لختی کې واړي غوړي د لختی کې اړای مساله د لختی کې اړای یا خدي دا خو ما بلا غوړي بلو درو ټیم مې راوړ او دا خو ما چینی راوړ او دا اسشو نو ویل خلاصيږي بنس اتا غوسه کړي لختی کې واړي دا وی تکلا شو سره وړه ته ډبو باسه زره سره دالو دا ګول دا حقیقت دا ما ته ځکه پته لګی چې د خزو سلور والی اجرګي مونږ لبیا راځي چې ډډولې لټو د قلو به کړي جامع دي چې شپې دی وهله دا او سار لجا جوړا چې دله بخ جوړا در کې سری کړي یا خزه دا لستونه خو سوځې دلې وی دا سری ګرم او سوځې نو د سوکم دې قصدن دل سوځوري نو دشمن ځان ته دشمن نه جوړه وال ټکول مکه فوالو ټکول خضر وانیږي خرابيږي فوالو ټکول ګوري خکېږي نه دل وتاو خایا قران وتاو خایا د پیغمبر مبارک د بیبيانو اخلاق وتاو خایا دیندار کلور چې بي دین نو په زنجیرونه نشي سمول او چې دیندارای قسم په خدای یا بده محفوظ ای بس ایا بده ساتي بیا او کور کې خو شر شور راځي گزاره بنه کې خزه سره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کله چې امیر المؤمنین په اخر وخت کې حضرت علی صاحب توي استاد علول دا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها ام کلثوم نمو ودا ما ته پنیکا کا وی دی وخت کې می وعده تاجت نشتا خو زما دا شوق دی چې دا د بیبي فاطمه لور ده نو چې دا د پنیکا عالم نو زما د رسول الله مبارک بلاند نسب یو شي څنګه د حضور پاک نو سیر
علي سے عربو کې دا رواج اوسم نشتا د سړی عمر ډیری او د ښځې کمی نو پروا نشتا چې دواړه خوشاله یا د ښځې عمر ډیری او د هلک کمی چې خوشالي پروا نشتا عبدالرشید کاکاناس دی هغه ته پته داسې ده که نه چې دواړه خوشالي پروا نشتا حاجي صاحب ته پته زمونږ وطن کې دا خلک بد ګڼي وایي بوډا سړي دی ورکړه او ښځه به عمر نه به زیاتي سړی مړه نیا دې وکړه بوډۍ دې وکړه نیا دې وکړه دا زمونږ د خلکو دا پیغورونه دا خطرناک شی دی نه چې ښځه هلک ښځه او سړی سره هلک سره خوشحالي پروا نشته یا جنۍ سړي سره خوشحالي هېڅ پروا نشته عمر زیاتي که کمي نو علي صاحب ورته وایي خوښه به دې نه شي وی زه دې درلېږم یو څادر به وله ورکړم نو که دې خوښه شوه نو وایي څادر مې خوښ او که دې خوښه نه شوه نو وایي څادر مې نه دی خوښ نو په شریعت کې چې څوک یو جینۍ کوي د هغه مخ ته کتل جایز دي دا جینۍ پدې چې خوښېږي او که نه خوښېږي کې خوښه شوه خو ډېره ښه ده کې خوښه نه شوه ډېر خلک یې مور پلار وله بې کتو جینیو کې او بیا جینۍ نه خوښه نو د جینۍ عمر هم په دار شو او د هلک هم په دار شو داسې ده که نه دا نکاح داسې شی دی چې دې کې د دریو کسانو رضا ضروري ده جینۍ هم تپوس وکړه د هلک دې خوښ دی که نه ولې که د هغې نی خوښه او په زور دې ورکړه نو ژوند کوم ځای تېرېږي هلک نه هم تپوس وکړه جینۍ ورته وښایه چې وګورئ خوښه دې ده او که دې نه ده خوښه او هلک او جینۍ هم که یو بل سره خوښي وي نو د مور او پلار مشوره دې پکې شامله کړي ځکه د جینۍ خو عقل کم دی او هلک هم عمر کم دی نو د مور پلار مشوره پکې ضروري ده وی څادر به ورکم د روبۍ لېږم نو که دې خوښه شوه نو وایي څادر مې خوښ دی او که دې خوښه نه شوه نو وایي څادر مې نه دی خوښ نو دی یې ورولېږله څادر یې ورکړ وی امیرالمؤمنین بابا مې دا څادر را کړی دی دا وګوره چې دا دې خوښ دی که نه حضرت عمر فاروق کې حیا وه نو هغه یې مخ ته نه شو کتلی مخ ته یې مخامخ نه شو کتلی نو دې خپو ته یې وله وکتل چې د خپو نه به اندازه معلومه کړم جینۍ پې پیش وه وی امیرالمؤمنین وی ما دله څادر راوړه بابا مې وایي دا ورته وښایه چې خوښه یې دی که نه نو څادر دې په ځای پرېښود زما خپو ته نیغ نیغ ګورې ګوره نیکه جینۍ ده پې خفه شوه زما خپو ته ګوره اوس خو چې په لاره روانې نو خپې څرګندې کړي او د پرتوګ پنسې د دې کونډو دې دغه ته رسولي دا لاندې ټولې دا نلي ښکاري که نه ښکاري دا ګناه نه ده بلا رضی پنسي اوچتې کړي دي ګیټې ښکاري او لاندې نلي ښکاري ده چیلی د خرۍ دا څښاخ پې دا ولې ګناه کوي رنګونه یې پې پورې کړي پرنګ یې خشته کړي ځان له خپې چې سړي ورته وګوري دا زنا ده ګورئ چې ښځه داسې چال کوي او اندامونه ښایي دوپټۍ پورته کړې او سپېمې یې پټې کړې دا ګن ځای دې پټ کړی دی او مخ دې ښکاره کړی دی او تندې دې ښکاره کړی دی چې ما ته سړي ګوري ګوره یاد ساتئ نبي علیه السلام وایي هغه ښځه چې هغه د سړو توجه ځان ته پیدا کوي دا وي زناکاره چې ته دا لفټکې بفټکې پورې نه کوي اوس سړي م پورې کوي په مخ او په تندي باندې او ځان لکه د ښځو دا رنګونه منګونه پورې کوي دا سړو له ګناه او ښځې به هغه خوشبویي پورې کوي چې رنګ پکې وي او بوی پکې نه ځان دې ښکلي کړي ښځو له دا رنګونه پورې کول یا نکلي دې پورې کول دا خیر دې که ځان ډولې کوي خو بوی والا نه ولې بوی والا په دې وجه نه چې بیا د خلکو توجه ځان ته را پیدا کوي دا نری لباس زمونږ د زمانې جینکو اچولي نری لوپټه برقه خو نشته خو یې غورځولې ده څادر او پړون یې ملاړ ختم شو شته پړونې چادرګې شو او دا زمونږ په دې علاقه کې چادرګي دي چې پېښور ته او پنډۍ ته او لاهور ته ورښکته شوې نو چادرګي هم ختم شوې نری غوندې ریښې په دې مرۍ کې اچولي بلکې د ډېرو ښځو لوپټه هم نشته سر تور او دا مرۍ ښکاري او دا لیچې ښکاري لستوڼو بغیر لستوڼو کمیسونه اچولي تاسو اسلام آباد کې وګورئ پته به درته ولګي
بغیر لستون او پرتګونه غرزولي پتلونونه چولې او چا جنگي چولې دا حیا چرته لاله چې دا بدعملی نشي او فحاشي نشي نو فحاشي او بدعملی به وایسته سګلیسته اوس نه ټول لیواله په دې مارکیټونو کې تاسو هلکانو سره ګناهونه کوي او سړی ته پته ده چې دا مالور مارکیټ ته تللی نه دی نه دی خبر خاوند ته پته نه ده چې دا ماخذه مارکیټ ته تللی نه رور ته پته نه چې دا ماخور مارکیټ ته تللی نه بې غیرت ته ولې سودا ولې نه راوړي چې دا سودا پسې لګي ایمان او اسلام خروستو کا مخ کی پکار دے خدا زمون پختو مخ کی کړي دا پختو غیرت څه شو ځان دې پېښ کار یادو ساترونو خدا ک خپل کور کې دنه پکوټه کې دنه پکوټه کې دنه مسکای او ځان پسې ورم جرند کړي دي او ایسو پکوټه کې نشتا نه ورستو نه بچو نه خاون ور جرند دي او بیام د دې سلورم عیسی اندام ښکاری نو مونږ نه سې کې او دا چې بار مسکای د جارجټ لوپټه په سری نو د سر وختي تخکاری کنه ښکاری سټو ماره ښکاری کنه ښکاری او دا اوس چې راکم نره جامع چي د دې نه لستون ښکاری کنه ښکاری وی مونږ سره دویم کمیسه چاو دویم خو دې سینه په پټکلا لیکي خو دې ښکاری ټولې کنه یاد ساته زمارو اری ګناه ته به خدای صبر وکي بدعمله ته خدای صبر نه کوي په داسې قهر به وي چې توبه به بیا وباس الکوی دا د زړه بیماری خو مخ کې نه و به خو دومره نه دا کینسر خو مخ کې چانه پیجن و به خو دومره نه دا زیړی خو چانه پیجن شهیدان حکیم لوال بوتل به ورکه ټیک بشو دا قصې خو چا دا به وی خو دومره نه دا ګوره پیسې ډیره شو خلک د خدای نه باغیان شو نو عذابونه په مختلفو شکلونو کې را روان رشتہ ہوا ہے نا مشران دلتا ناسی دا لکان نہیں یادوم نی مشرانو تا یادوم پا خواد دا سے دومرا مالداری و چلا اس کم دا نا یاو دا پاپلین کمیس با دا سان پر تن با او دا خدو با دا چیٹ جوڑا و باس خبر خطا او اکثر کورونو کے دروازے بم نوی او دا بینیٹی بادرنگ او بینیٹی دا الوگان او دا بی موسبا ٹینڈے مینڈے دا کم زیوی دی بڑاگانو تپوسو کا غریبانانو بلاولن پڑا او شملې به خوړې او مرچکی او مالګاو بیا یو ځای کې لو ټماټر به ټکولدار دي مشرانو جوندو لیکن تاسو نه تاسو کوم او ټول شورز به کوجره کې خوشاله ناس تو غټونه به لګول هغه جون کې سکون او خوشحالي وکنه پر چا کرانو ور چا کرانو پکې چا کرانو او ټول شپه به کوجره کې غټونه لګول ټول ورځ بغم خادي بوا کوجره بڑا کې به خوشاله خوشحالي وا نن مال ډیر دی دولت ډیر دی جامع جوړې د دنیا ډېرې دي او هغه سکون شته چې کم مخ کېو دا خدای زابونه ټینشن دشمنه دي طرفګنه دي بیماره دي د خدای د لاس او خدای د خاوند د لاس کور په کور الله بیا لیدل بلتون کم دی اوس واده نه کړی چې د مخکنه بیل کړی د نکاح اولاد او د قر نکاح اولاد په یو کور کې یو ځای سیدو یو کټوي به خوړه دا څه ده کنه د مشرانو ته وسکو وکنه په یو کوټه کې به واده شو او تاونه به میانس کې وا الګ گینه به تاونه نه پورې غاړو پلان مور به دی غاړو وبکنو جون خشته او مزیدا عبادت کې د خلکو خپل منځ او دسکا دا د خدای عذابونو په مختلفو شکلونو کې نامون بدعمله شروع کړي نو خځو کې پردې ختم شوي برقه ختم شوي ټانګه کې چې واده بو شو او جینې به پکې تلا رښتیا وای ټانګې نه شاته به صادر توکړې کو بینو توکړې الکانو ته پته نه لګي مشرانو ته پته لګي شاته به پرده توکړې وکړه او د کوچوان مخ کې میانس کې به بیل صادر تړلې کوچوان ته به مخ کې کېنا چې د خځې سره شاته دي شاونه لګي په پرده کې بتل راته او ډوله کې به وړا او په بچ ډوله ته به خځه خېجول په تکلیف او خځه به جړل او چغه به والی او ډوله کې به واچولا اوس چې موټر او ډوله خو ختم شي موټر ته خېږي چې د مټیو نسی وی دی خو راځه یا خواشه د ماس پیسه شلی خو نه دی نه غدا دوغه سوکو کې اړه په پوکړی ټکار ته وباسو دغه تخیږي موټر تخیږي ایا ختم شو کنه جو په خپل روانه
ماما ولا راولې چې د مټوريزم او دغه ته وخېږي موټر ته وخېږي کاکا راولې چې موټر ته وخېږي او زه شله خونه مخواشه نه غروانه کویدن کې نکاله چې نکاو شي خو خدای شوا د نکاح نه مخکې کویدن کې له کوجینه یو ځای په سوپا ناستی کني ناسته نه به خوان دا په کوم کتاب کې راغلی اخو د لا خزه نه نکاح نه شوي او په کورسې د وسره ډډواله او پر دې لکان براولي خزه سره بدن نه کې دا پکې اوربل دی اوربل په کوم کتاب کې او پردو جینا کې په سړی به بوزي په پالنګ به خېجي او د ټولو خزو هلکه دا خو دې خېنی دي دا غي مخ کې پر دې لکان وردن نه کې دا ولي ګناه کوي د موږ د خدای ایرونو موږ د الله البندگان یو او د خدای په خبرو ایمان شته کې نشته جواب راکړي شته هو چې شته کې نشته د نبی علیہ السلام امتیان یو کنه یو او داغه د سنت او تابعدار بزان جوړو که بنه جوړو نو ولې په بل طرف روان شریعت مطابق زندگی تیر کړه وعده د شریعت مطابق تیر کړه خوشحالي خو د خدای لاس کې رستو بدل خدای خوشاله پکې واچي موږ د شریعت خلاف جون تیر کړی کویدن بو کې نکاح به نه کړي موبایل والا والی سړی والا موبایل والی دا گفت دی گفت ودا زما خدای له موبایل ولېګا سیمم پکې والا واچي وی پدې به ما سره خبره کې لا نکاح نه ده شوی او خبره شروع شوی او وته دې نه غشي ورلېږي هغه پیسې سو ته ویل کا دې لوډ وته لا بیل ورلېږي وی بل چا سره په خبره نه کې ما سره به پکې هغه د نر لور په بل چا سره 3 تار یو ځای کې خو دې خبري کې بل سره مټي ده تل ډېر کیسونه مې ولیدل دا داسې کنه دا خذ له موبایل لګي لا دې نکاح نه ده شوی وسره دې کنیکشن برابر وسره پګینټو او هغه کافر بچی دا موبایل والا مخیاران دي هغه ولا پکې هغه غره استیډي هغه په کې جونا چې پرې دا پاکستانی مسلمان خو شرمو په کې جونا رېست موبایل جنا کوله مال ها مور کا جنا کوله موبایل به دا موبایل نه جون نه تیریږي الکانو لمور کې دې ماشومان لا په دې موبایل غندونه ګوري التلال شي 50 روپے ورکی او په موبایل کې وته سلوي 50 بربند فلمونه ورواچي الکه سوا ته وي غشي ته چې هغه پکې چي نو دې ماشوم نه د بوز وګور پته راوته میموري کارت وته ما نه کله نو میر شي دی ورونه نیری میموري کارت التناس دي خمددار ډډه والی تب اگری تسبیح لئی ودی پیچانا غشترا او میانس کی میموری کارڈ ایک وقت شیع چولو لو بے جوڑا کرے جنہیں پکور کے دن پا مسلح ناسترا تب مراقبہ دا میانس کی بل سر کنیکشن پا موبیل لگولی دا گندگی دا کافر ارشی گرانی کی پاکستان کی کمپیوٹر اور موبیل ارزانی کی دا سیدھا کنا کہ دا خلق نورم گندگی زمارونو مونږ د حضور پاک په طریقه چې لاړ شو مونږ به خوشاله یو زمونږ حیا به محفوظ وي زمونږ جون به محفوظ وي او که طریقه د پیغمبر نه جدا شو او به حیایم شروع کړه نو دنیا هم تباہ ده او آخرت خو دې تباہ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی معراج کی میں یو تنور میولید تنور یو غارو دا تنور پشان سر تنگو او ویخے کولاو او بربند سڑی او خزی میں پکیولی دی جبریل علیہ السلام نبی تپوسو کو جدا سوک دی وی دا زناکار سڑی او زناکار خزی دی او دے دا قبر عذاب دی نو سڑی با خزو تا نگوری حیا بکے او دی و تشیش غشتی اغیم و تا مخکارا کرے و دم و تشیش غشتی سوزکی کی اوزل خطر ام دیر مخکارے خبر مخامخ زنانه وی اغا زنانه مخکارا کرو دو خود اقاچ میو قتل اوز یو غر یو اگدی گیری والا سڑی دی ڈنڈے دا غسینی ولی شیخ الاسلام دا گیری دا نمنا اگدوا ما چې اندازه واغشته مې کاکا دا لاس دی چې دا ډنډۍ ته نیولې دی کې دې څه چل دی لاس مې ولښکته کړ مې دا لاس ښکته کړ سترګې پناه کړې مخامخ یې ښځې ته شیشه غشته دا ښځه مې خورې مخ دې پټ کړه ګناه ولې کوې
سوزکو کې پردو خدو ته بازار کې پردو خدو ته پلا رضی پردو خدو ته کته او خدو ځان جوړ کړي او تیار تابعدار ځان خشته کړي بازارونو کې ګرځي سړی زناکار او خدم زناکار ولی نبی علیہ السلام فرمائے وی آخر زمانہ کے بدا سے خدی کاسیات عاریات جامع بے غسل و بربندے